السلام علیکم ګران لیدونکو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ باستئ. نو دا ځل موږ راغلي یو دلته یو ښایسته باغ ده. د باغ کې مختلف قسمه د میوو بوټي هم وجود لري. دغلته الوبالو بوټي دي، دغلته د مڼو بوټي دي، همدارنګه نور مختلف بوټي دلته شتون لري. د پغمان د نادرخیل په ساحه کې ده او دا باغ چې ده د شهید امیر باغ ده چې هغه د مخ پر پلار ده او دې ځای کې رنګارنګ بوټي دي. قاري صاحب دا راته ووایه چې دا باغ څو جریبه کې باغ ده او څومره لکه څو جریبه ده دا تقریبا 10 جریبه به وي. تاسو موږ ته دا ووایاست چې دې کې تاسو کم میوې کرلې دي، کم بوټي دې کې چې ده مڼه شته، پکې الوبالو شته، ګیلاس شته، الو پارموسا شته، زردالو شته، بادام شته او نور الوچه شته. قسم قسم الوچې چې دي هغه پکې شته. دا وطني الوبالو هم شته، دا زراعتي ګیلاس هم شته. دوستانو تاسو وینئ دا ګیلاس دي او ګیلاسو بوټي دي او ډېر ښایسته ماشاءالله ښایسته دانې دي. تاسو په ویډیو کې کتلی شئ. ښه قاري صاحب دا کوم یو بوټی دا زردالو دي، دې ته موږ چرخي زردالو وایو. چرخي زردالو. دا زردالو ښه لږ راښکته کړه انجینر صاحب ته دا څنګه سلو ښه ګرانو دوستانو دا زردالو دی، چرخي زردالو که نه؟ چرخي زردالو. چرخي زردالو ډېر خوږ وي، ډېر زیات خوږ وي. ښه قاري صاحب دا دغه نوی بوټی دی ښه انجینر صاحب راځه الوچه وایي. څنګه یو راشه الوچه ورته وایي، الو پرموسا هم ورته وایي. دې بوټي ته راشه، دې ته رانږدې کړه، دې میوو ته رانږدې کړه. داسې ښه ښایسته رانږدې واقعا کړه. ډېر داسې ښه خوندور هم دي. یو دانه ما وشکه او دغه دی کې دا وګوره، دا واقعا ډېر خوندور. خوندور شی دی. ښه راځه دغه دی دا شوی تاسو ګورئ چې بیخي نور زړه صبر نشو، نور ونې ته وخته وایي هماغه ځای کې شکوم عملته یې خورم وایي لاندې مزه نه کوي. یاره که ونه غورځېږي نه بس ډاکټر ویلی وایي ډېر خوږې دي، ما نه ورته وشکوم ونې ته وخېژم هماغه که وغورځېدل په موږ نه یې ګوره بیا څوک دې ډاکټر ته نه وړي. ټول لاندې مه کښېږده. جړګا سے قسم شی او ظالم خراب دی کو بس دي قانون ماشاءالله ډېر خوږ دی. ښه قاري صاحب اوس دا بل ملګرو دې بل چې ته رالې اوس دا څنګه دا دغه دې مینځلی نه دی، همداسې دې وخوړلو څه شي مینځلو ته حاجت نشته. داسې دا چې دا د ناک ونه ده، دغه ناک دي، دا ډېر ښه ناک دي، دا وطني ناک دي. ښه ملګرو دې نه پس بل بوټي ته ځو، بل بوټي ته ځو. کوم څه نه دی وشکول دا خو جګې دي سړی ورجګېده. نه نه ماتېږي دا ته ورته بیخي معرفي کوم دا خو معرفي نه معرفي ټول خلک یې پېژني چې دا بیخي دې باغ کې دومره ډېر دي چې بیخي د خلک دا خلک بیخي ورته وزګار شوي نه دي چې دا وڅنډي. همدغه د بعضې همدغه څانګو کې ټول دغه شوي وچې شوي دي. بس یاره بلکل واقعا د مننه د صادق ورور نه چې موږ پسې تقریبا نه تر مخکې د هغې بازار پورې موږ پسې موټر هم راوستلو، دې وګرځولو، دغه ټول دغه ساحې ډېر راباندې وکتل. که موږ همدغسې راغلي موږ خو دغلته دومره خاص بلد هم نه وو، کېدای شي دغه ځایونه موږ به لیدلي به هم نه وو. مننه له تاسو هم چې دلته راغلی، خوشحاله شو چې د دې ځای نه نږدې دیدن و کابل شاید خو موږ ملګری دلته کله کله کیسې ورسره کوو چې دلته به حتما راځئ، خو دا هم لږ سس غوندې ده، خو ښه ده دا ځل یې لږ قیمت کړی دې دلته ځان راورسه. نور خلک هم دا ملګري انډیوالان چې دلته راشي ورته چکر ته یې راولو. بلکل شعیب خو دا قصې کول چې دلته زما یو انډیوال شته، واقعا موږ نږدې نه وي لیدلی، واقعا یو اجتماعي او تاسو باید همیشه دلته راشئ، داسې نه چې موږ هم دا اوس یاد کړو بیا نه راځئ. دا هم هر کله درته راوایو موږ هم په خدمت ښه خلک یې به چې دلته راغلي دي، هم یو ځای ته به سړی یو د چکر لپاره لاړ شي، هلته یو ځایونه ګوري، خلکو سره اشنا شي، بلد شي. بس بال دې تاسو هم ولیدئ، نور ملګري هم شوه سره. که لغمان ته مونږ درځو ډاډه زړه به بس تاسو ته زنګ ووهو، که تاسو دلته راځئ. مقصد خفه نه شي، دلته مونږ ډېر شیان وخوړل کم نه شي. خوشحاله شو باغ کې نه کمېږي دا چې دا بس د مونږ وشرم چې حساب کړو تاسو ټول سره. بلکل مننه ډېره زیاته. تا نه هم ډېره زیاته.